بدلون د پولیس رادیو سلسله واره رادیویي ډرامه هر پنجشنبه د شپې 8 بجې د بدلون ډرامې په تیره برخه کې تاسو واوریدل چې د نوي امیر د راتلو سره حالات په بدلیدو ښکاري. بل طرف ته اسلم د خاني له خولې یوه د کار خبره وویسته ترڅو د ملک په خلاف یې محاذ قوي شي. اوس به واورو چې ګلدین د جمال راتګ ته ولې دومره په تمه دی. ښه جمال راغی، خو نه زه خو یې له انتظاره ستړی کړم. السلام علیکم ګلدینه، ستړی مه شې. وعلیکم سلام، خوار مه شې. ته ستړی مه شې، ډېر دې ناوخته نه کړ؟ نه ناوخته خو نه ده، لا خو دا د لمر څرک نه دی وهلی او زه دوکان خلاصوم. خو ته ووایه چې څنګه دې دومره وختي زما د دوکان مخه نیولي، څه خبره شته؟ هو که نه یاره، د نوي امیر صاحب سره زموږ کارونه هم ډېر زیات شوي دي. نوی امیر صاحب ډېر تکړه انسان دی، ما ته خو د کار سړی ښکاري. لا خو یې اولې ورځې دي، ګورو چې وروسته په همدې حال پاتې کېږي او که بدلېږي. اوس لپاره خو ښه روان دی، البته موږ یې هم مصروفه کړي یو. نو مصروفیات خو ښه ده که نه؟ د پولیسو نور کار څه وي؟ همدغه د خلکو خدمت کې مصروفېدل دنده نه ده که څه؟ خو نوی امیر صاحب داسې نوي کارونه کوي، لګیا دی چې موږ پخوا داسې کارونه نه وو کړي. نو آخر داسې کوم نوی کار یې در سپارلی چې ته یې دومره اندېښمن کړی یې؟ همدغه لپاره خو راغلی یم. دا دی وګوره، دغه کتابچې دي. ته راکړه، دا نو د څه شي کتابچې دي؟ دې کې خو زموږ د کلیوالو نومونه دي. بلکل چې د کلیوالو نومونه دي، خو دې نومونو کې چل دی. دې نومونو کې چل دی؟ نومونو کې لا څه چل دی؟ دغه د کتابچې په پوښونو نومونه وګوره چې څه پرې لیکل شوي دي. ښه، یو باندې لیکل شوي دي د باور وړ اشخاص او دا بل باندې لیکل شوي دي مشکوک اشخاص. مطلب یوه کتابچه کې د هغه خلکو نومونه لیکل شوي دي چې نظام ته وفادار دي او یا باور پرې کېدای شي، او په دې بله کتابچه کې د هغه خلکو نومونه لیکلي دي چې جرمونو کې ښکیل دي او یا هم د مجرمانو ملاتړ دي. بلکل چې همدغه مقصد دی. اوس تا خواته راغلم چې ته راسره په دې هکله مرسته وکړې. لکه څنګه مرسته ګلدینه؟ همدغه مرسته که نه چې دا نومونه وګوره، تسلي پرې وکړه او که کوم ځای کې کوم نوم پاتې و نو هغه پکې اضافه کړه. سمه ده، دا کار خو به وکړم له خیره. خو یو نوم دې پکې لیکلی دی او که نه؟ د چا نوم او په کومه کتابچه کې؟ د ملک زمان نوم، هغه هم د مشکوکو خلکو په کتابچه کې دی. د ملک نوم؟ دا څه وایې جماله؟ د ملک نوم څنګه د مشکوکو خلکو کې لیکل غواړي؟ دا به درته وروسته معلومه شي، خو ته همدا اوس باید د ملک نوم ور اضافه کړې. زما زړه خو یې نه مني، خو چې ته وایې نو دغه ته اوبه یې لیکم. سلام علیکم تره بچیا، ستړی مه شې. سلام ته دی، وعلیکم سلام. بیا څنګه راغلی؟ څه توره دې کړې او که نه؟ بیا دې هوایي خبرې راوړي، ته پکې څه وایې؟ د تره بچیا، اسلم داسې سړی نه دی چې یوازې په تشو خبرو دې خلک دوکه کړي. تاریخ ګواه دی چې هوایي خبرې ځای نه نیسي. بس ما ته معلوم یې، د کار دې درک نه وي او لاپې دې اسمان ته رسېږي، ته پکې څه وایې؟ ګوره د تره بچیا، دومره ټیټ مې مه بوله. تاریخ ګواه دی چې کله هم چا راته ټیټ کتلي نو تاوان یې کړی. یاره که کومه نوې د کار خبره در سره وي نو وایه، که نه نو هسې مې په تش او هوایي خبرو مغزه مه راپړسوه، ته پکې څه وایې؟ وایم داسې د کار خبره مې درته راوړې چې ته به هم ورته حیرانه شي، خو تاریخ ګواه دی چې څوک ورته غوږ ونه نیسي نو سمه خبره هم ځای نه نیسي. اوهو، نو خو وایه که نه؟ دومره نخرې څه ته کوې؟ خبره وکړه چې موږ هم پوه شو، ته پکې څه وایې؟ خبره داسې ده چې خاني په خبرو کې د لالګل نوم یاد کړ چې د هغه په خوله باور مه کوئ. تاریخ ګواه دی چې هغه د ورځې څه نه ویني نو د شپې به څه په نظر ولګي. نو دې کې د حیرانېدو څه خبره ده؟ خو لالګل خبره کړې او خانه یې پرې منکرېږي، ته پکې څه وایې؟ خبره دا ده چې خاني ته د لالګل په هکله چا ویلي دي. دا خبره خو زموږ ترمنځ ده او یا ملک پرې خبر دی. تاریخ ګواه دی
چې موږ خاني ته غږ نه دی کړی نو پوه شه چې ملک خاني ته خبره رسولې ځکه خو یې له خولې نه خبر ووته اوس دې د کار خبره وکړه مطلب خانه او ملک په دې شیطانی کار کې سره ملګري دي ته پکې څه وایې د تره بچیه هم دا خبره خو درته له وخته ما کول غوښتل خو ستا په ما باور نه راته که نه نو ما له دوی سره اول نه پېژندلي وو تاریخ ګواه دی چې د دوو لانجه کې درېیم ګړی خپله ګټه ګوري نو خو بیا څه وشول خانه یې دې ولې تر دې ځایه نه راوست راوستی به دې و چې دلته مو ورته سابه په مالګه کړي وو ته پکې څه وایې ما خو راوستلو البته هغه سمدستي منکر شو او دا خبره یې وکړه چې تا د لالګل نوم په خبرو کې اخیستی و ځکه یې ما نوم واخیست تاریخ ګواه دی چې ما یې نوم نه واخیستی خو خانه یې زما په سترګو راننوت ستا په سترګو به درننوځي خو زما په سترګو نشي ننوتلی زه به یې درته داسې کانې کړم چې ټول به یې یاد ساتي ته پکې څه وایې السلام علیکم قاری صاحب محترمه وعلیکم السلام ورحمت الله ستړی مسې وروره خوار مش قاری صاحب بخښنه غواړم زه د خپل کلي ملک یم ملک زمان نومېږم دا ګل خو زموږ له طرفه قبول کړئ ښه ډېر ښه په لیدو مو خوشحاله شوم ګل ته څه حاجت و ملک صاحب همداسې لیدل هم کفایت کوي انشاءالله مشکل به نه وي هغه وایي که نه چې له کلي ووځه خو له نرخه مه ووځه موږ او تاسې به ډېر پرمختګ وکړو خو د دې مطلب دا نه دی چې موږ به خپل دود او دستور هیرو د میلمه قدر مو پخوا هم کولو او اوس هم کوو ګل مو ستا د عزت په خاطر راوړ ستا د کور ودان وي ملک صاحب رښتیا هم چې هغه دود و دستور چې دین ته زیان نه رسوي باک نه کوي البته دغه یو تکلف دی او زه نه غواړم چې زما له اړخه چاته ذره غوندې تکلیف هم ورسیږي موږ او تاسې د دې وطن خلک یو او په ګډه به د دې وطن خدمت کوو د ښو خلکو ملاتړ او ستاینه هغوی لا ښه کار ته هڅوي بالکل ولې نه خو ستاسې د ملاتړ نه بغیر به کارونه ستونزمن شي موږ ته تاسې مطلب ولس باید د پولیسو سره پوره همکاري وکړي تر څو د جرمونو مخنیوي کې بریالي شو زه خو مو حلال کړی چرګ یم ما ته خو چې کله هم غږ کوئ او هر قسم خدمت وي نو زه به دلته حاضر یم خدای شته هغه بل قمندان هم ښه سړی و موږ ورسره پوره همکاري کوله موږ په شریک ولس ته ډېر خدمت کړی دی همدغه وایم چې له موږ سره هم باید پوره همکاري وکړئ او تاسې هم موږ ته ډاډه خپل خدمت ویلی شئ زه به خوشحاله شم چې د ولس خدمت په ښه توګه وکړم او بله دا چې ستاسو د همکارۍ کیسې کله ناکله مجاهدین کوي موږ په دې کلي کې د هغه بل قمندان صاحب په مرسته او ملاتړ د خلاصو برمو سرونه پټ کړل ځکه ماشومان پکې غورځېدل راغورځېدل بل مو د کلي پوډریان ټول غونډ کړل او روغتون ته مو ولېږل همداسې مو د هر جرم مخه په ګډه نیولې وه اوس تاسې راغلی نو زموږ همکاري به له تاسې سره وي که خیر وي په واقعیت سره ډېر خوشحاله شوم ملک صاحب بس تاسې غوندې د خلکو ملاتړ چې راسره وي نو موږ به خامخا بریالي یو له خیره ښه نو زه به د نو اوس لاړ شم ځکه ډېری کارونه راپاتې دي د ولس سترګې هم موږ ته وي نو موږ باید د هغوی په خدمت کې ناغېړي ونه کړو پاتې سه ملک صاحب یو پیاله چای به موږ سره چکلی بیا به تللی وی مشکل خو نسته چای دې ورکې مشه قاري صاحب بیا به شي یوه خبره درته کوم ملک صاحب دا باید د ټولو کلیوالو غوږ ته ورسیږي چې زه دلته راغلی یم د یو آمر په صفت د دې ځای مجرمان دې زما خبره په خلاصو غوږونو واوري چې زه په هیڅ حال کې د دوی د پرېښودو والا نه یم ډېر زر به یې ټغر ورټول کړم له خیره